د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو خاص کر په سوات، بونیر او سره تړلي نور په نږدو علاقو کې یو ځل بیا د ترهګرۍ پیښې مخې ته راغلي چې ورسره د سیمې خلک ډیر په تشویش کې شوي. یاد دې وي چې د کال 2022 کې هم د سوات په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ پیښې شوي وي چې ولس په سخت غبرګون خپر کړی و. همدغه رنګ یو ځل بیا د سوات، بونیر، دیر او د پښتونخوا کې بیا ترهګر ښکاره شي او په مختلف ډول یې په ولس بریدونه کړي چې ولس یې پارولی. د سپتمبر په 12مه نیټه د سوات قومي جرګې لخوا یو لوی میټینګ رابلل شوی چې پکې د سوات عام ولس او ورسره دغه رنګه د هرې پیښې سره تعلق لرونکي خلکو ګډون کړی. په میټینګ کې ټول متفق شو چې په 20 سپتمبر په سوات نشاط چوک کې د جمعې په ورځ یو لویه احتجاجي مظاهره کوي. د سوات قومي جرګې مشر مختار خان یوسفزي په خپل وینا کې زیاته کړه چې موږ په سوات کې بالخصوص په پښتونخوا کې مصنوعي دهشتګردي نور نه منو. هم د دې تر